ننګرهار کې د مملې تاریخي باغ چې نږدې 4 پیړۍ وړاندې په 1040 هجري شمسي کال کې د مغولي واکمن شاهجهان پاچا په وخت کې په مغولي هنر او د وخت په دود جوړ شوی لای هم ارزښت په خپل ځای پاتې. په دغه باغ کې د ښایست د ساتلو لپاره ځانګړي 4 برخې منظره ترتیب شوې و چې د مغولو په معمارۍ کې یو کلاسیک او سمبولیک ډیزاین ګڼل کیږي. د جوړېدو له وخته لسګونه باغوانانو د خولو په تویولو پالنه کړې. مفتاح الدین یو د همدغو باغوانانو له ډلې څخه دی، وایي تر خپله وسۍ د باغ ښکلا او پخواني جوړښت ساتلو ته کار کړی. د دې خو ډېر سیلانیان راځي چې کار وشي د ښکلا لږ پیدا شي نو بیا به سیلانیان زیات شي. دا چې تاسې وګورئ دلته وخت تېر کوي د سیلانیان وګورئ نو که ورته وایم چې په زرګونو سیلانیان دلته رسي او ډېر مینوال لري. دغه بڼ په خپل جوړښت کې دنګ چنارونه او د صبرونو زړه راښکونکي قطارونه لري چې په لیدو سره د سړي سترګو ته سرشار افغانستان او د افغانانو هویت ودرېږي. د بڼ مسؤل وایي دغه باغ په 2 جریبه ځمکه کې جوړ شوی. دا باغ موږ ته د تیرو نسلونو هویت او کارکردګي او خدماتو دغه موږ ته بیانوي. تیرو نسلونو نه موږ ته راپاتې او ډېر زیات ارزښت لري چې په ټول افغانستان کې زیات مشهوره باغ ده چې روزانه په زرګونو هر کال البته په زرګونو سیلانیان ورته راځي. دا چې تر دا مهاله دغه بڼ د خلکو د تفریح او راټولېدو ځای پاتې شوی نو د سیمې اوسیدونکي د بڼ د ځینو برخو د رغېدو غوښتنه کوي. دې باغ ته سیلانیان ډېر راځي او ډېر خلک ورته راځي اخترونو کې همداسې. نو زه د دولت نه داسې خواهش کوم چې دغه باغ جوړ شي، دغه د سیلانیان راځي چکرې وهي. ممله په ترقۍ روانه ده، د کابل او د جلال آباد دوهم لر سړک هم پر روان دی او ممله انشاءالله بادیږي. د مغولي دورې دا ډول کلاسیک بڼونه په خپل جوړښت کې د اوبو منظم کانالونه، تفریحي پارکونه او ان د شاهانو د اوسېدو ځایونه هم لري.